یا د اندېښنې د قرآن کریم ختم په هغو مراسمو کې د خوستي ځوانانو له لوري په ډګه شوې چې د هیواد نامتو دیني عالم او مفتي شهید سمیع الله ریحان روح ته د دعایې په مخه نیول شوي وو. دوی شهید ریحان یو زړور دیني عالم د پوهې او تقوا یو سمندر باله. ټولنیز په لحاظ باندې مولوي صاحب ریحان تل ځوانانو ته دغسې خبرې کولې چې یوه خبرې ماته اوس هم یاد ده چې په ځوانانو باندې باید تل انتقاد کوو چې تاسو په ګیرو کې ریشخند وای یا پښتانو کې ریشخند وای دا د خنزیر سره مشابه دی. داسې نورې خبرې به یې کولې، یعنی څه یې پټول نه د میډیا څخه. دا چې د مرګ د افغانستان یوه ستره ضایعات من د دیني مدرسو ړنګول وو. کله په هغه مسایلو چې دی پوهېدو ډېر علما نه پوهېدل. هر وخت د نظام او د وطن د ولس څخه په نره دفاع کړې ده او د کوم حقایق چې وو په رښتیني ډول په ټولنه کې خلکو ته په سپېڅلي ډول انعکاس ورکړی ده. د ځینو په باور ده چې شهید ریحان د هیواد سره بېسارې مینه درلوده، تر ډېره د هر څه د دې سبب شول چې د ژوند موده یې راکمه کړي. هغه څوک چې د دې وطن لپاره د دښمن دسیسې ښکاره کوي، د دښمن د دسیسو مخه نیسي او یا خپل نظام او د ولسونو ملاتړ کوي، طبعا هغه د دښمن لخوا ټارګېټ کېږي، هغه نه پرېښودلی کېږي چې واقعیتونه افشا کړي او د دښمن د پروژو کوم هغه چې دی هغه وښیي خلکو ته. دښمن طبعا خپلې پروژې په دې سیمه کې پلي کوي او کم خلک د دې پروژو د هغه نه خبرېږي. ډیری د هیواد په نورو ولایتونو کې د هدفي وژنو ډیروالی د اندېښنې وړ بولي. دوی وایي که دولت د خلکو ژوند ژغورنې په برخه کې جدي ګامونه پورته نه کړي، ښایي د خلکو ژوند له ویرو ډک شي. هغه علما چې د خلکو دپاره لارې ښیي د دین وارثون دي، موږ به داسې وایو چې پیغمبر صلی الله وارثون دي، نو د پوره د دې چې موږ باید دا په یو چا پورې ونه تړو، دا په طالب پورې ونه تړو. دین چې موږ دا اسلام دین چې کوم دی دا د ټولو دین دی، نه نو دا هدفي وژنې دی. موږ ته معلومات نه کړي چې دا څوک کوي. حکومت باید په دې کې جدي اوسي چې داسې مخکې ونیسي او خلک ډېر مایوسه دي، خلک ولاکه د کوره راوځي. دلته که څه هم د مرکز او ولسوالیو ځوانانو د شهید سمیع الله ریحان روح ته د قرآن کریم ختم ترسره او د دعا لاسونه لپه کړل، خو اندېښنې لا هم ورسره پاتې دي. له دوی ټولو سره د نورو په څېر په دې وروستیو کې د هدفي وژنو د ګراف لوړوالي ګڼ شمېر اندېښنې او سوالونه پیدا کړي دي. سیف الله ظهیر، انعکاس راډیو تلویزیون، خوست.